شریعت کتابونو لیکلی نه چې تعدد د پیر جایز دی که نه دی جایز دا د ارشاد طالبین کې قاضي ثناء الله پانیپتي رحمت الله علیه او نور علماو په دې باندې وضاحت کړی کله نا کله داسې وشي یو انسان د یو شیخ سره دغه نسبت او تعلق راشي اما دا شیخ د ښه سړی وي تقوادار وي خو په دې مسابت نه وي چې د تربیت او روزنه وکړي او د باطن ترقیات د په مجلس کې راشي نو بیا د تصوف کتابونو لیکلي دي چې دغه سالک دی دغه خپل شیخ ناشکری نه کوي دغه کمال نه دی انکار نه کوي دغه عزت ته په زړه کې ساتي خو لیکن چې د په مجلس کې د خپل وس په اندازه د خواري کړي د ماده د باطنی ترقیات نه کیږي ورسره نو آخر فیصله دي ځان سره دیو کی چې دا ګناه زما ده ما د شیخ نه د زما ګناه ده او زما قصور دی زما به ورسره د باطن نسبت نه جوړیږي نو چې نه جوړیږي نو اعاده په د باندې لازم دی چې شیخ ته اعاده وکړي هغه شیخ چې هغه کامل مکمل دواړه وي د باطن تربیت وکړي او د باطن روزنه وکړي دا د شریعت مسله ده ولی قاضي ثناء الله صاحب لیکلی دي چې یو سړی په دائم په یو حالت کې دی دائم هیڅ ترقی په تصوف کې نه کوي مګر یو حالت او یو سیستم باندې روان دی نو تصوف د ترقی لار ده او حدیث مبارک کې راځي دام شته دی چې من استوى یومه فهو مغبون د کوم یو انسان چې دو ورځې سره یو شان شوی په دې لار د معرفت کې نو دا تاوانی ده تاوانی څنګه ده نن په یو مسابقه